یو بچی پرون راغلی زنو بیا ملګری ټلیفون ملاو کړ ما ته ویل مولوی صاحب ژوند مې ډېر پور دی مال ولې خورې ولې زوی ول مولوی صاحب زه د 14 کالو چې زما پلار زه واده کړلم ما نو بیا پر زما خاوند د شپېتو کالو بیا ویل زما خاوند اوس تقریبا 80 کاله ته رسېدلی دی زه تقریبا د 23 کالو یم کال دوه به پورته چېرته خامخا ما له اولاد لرې ولې اولاد نه لرم هغه ډېر سپین ږیری دی ما نو څه راته وایه زوی یا خوره یا لور ول مولوي صاحب 3 اپشنه ستا و مخ ته ږدم 3 خبرې ږدم په دې 3 خبرو کې ما ته جواب راکړه دا پرون مال زوی څه راته وایه څنګه ولا خبره دا د مولوي صاحب زه بدکاري کولی شم که نه شم کولی مال العیاذ بالله استغفر الله ول زه نن دې خبرې ته مجبور یم چا مجبوره کړم زما پلار مجبوره کړم زه د 14 کالو وم تا زه چا ته ورکړلم ما ته د دې خبرې اجازه شته ما نه ول د دې خبرې اجازه شته چې زه وغورځم دا کور پرېږدم د چا سره ما نه ول نو د دې خبرې اجازه خو خامخا چې خودکشي وکړم په دې درو خبرو کې یو خبره را تاسانه کا زه په اور کې شپې کوم په اور کې اولاد مې هم نشته یو شی نشته بس ما پلار ویلې گزاره کوه نو د عزت خبرې دي څنګه یاست غیرتمن یاست که نه یاست په جهاد پسخند وي په فتواو پسخند وي په علماو پسخند وي دغه مې د کورو حال دی دا زه په محراب کې ناستم که مې درواغ ویل الله به ما ته جهنم راکړي په تا څه کېږي ما ته الله جهنم راکړي دا د یوې بچی حال درته وایم دا د یوې بچی داستان وایم دلته بیا یو سپی راپور چې مولوي صاحب دا نو بده خبره ده تا لره یو بچی راله بده خبره نه ده دا ستا ذکر و ما ته کړی دی دا خبره زه د ځان سره قبر نه ویسم دا خو زما د معاشرې خبره ده نه سپین ږیری پیژنم نه پلار پیژنم نه خاوند پیژنم نه دا پیژنم هیڅ شی نه پیژنم خو دا پیژنم چې زما او ستا په معاشره کې دا لوبې روانې دي دا پیژنم صحیح لږ مخکې شاته وګورئ لږ د خپل بچانو حق ته وګورئ دا خو هر وخت کوم چې بابا دومره حق لري ادې دومره حق لري خاوند دومره حق لري دا د ښځې حق ولې نشته د لور حق ولې نشته د کشر خور حق ولې نشته اوس په دې درو خبرو کې وراو کومه خبره ورښیم مال ورس کوشش وکړه چې خاوند راولي مجلس ورسره وکړو چې ولې بابا راوله اول مولوي صاحب نه خاوند را سره راځي نه بابا را سره راځي هغه زموږ د عزت مسله ده تی ما ته زه څه چم وکړم ملایي پرېږدم بیانونه پرېږدم یا نه په ما ملایي و بیانونه پرېږدې ولې خپل ځانونه نه برابروو ولې د خپله معاشره نه برابروو تا په حج په عمره او په تبلیغ او په ژره جهان خطا ایستلی دی په تصفو په ذکر د جهان خطا ایستلی دی اسلام ته دې خلکو تاوان رسولی دی نن چې د بدکارۍ اډې خلاصې دي هغه داسې خلکو خلاصې کړي دي داسې خلکو خپل بچان خپل څوک په دې ته مجبوره کړي دي